د سهیل ګولډ جیم په نامه دلته راغلی چې زموږ هیوادوال دلته راځي تمرین ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په حضور کې یم. قدرمنو دوستانو، هیره مو نشي چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. قدرمنو دوستانو، زه نن غواړم تاسو ته یو متفاوته خپرونه برابر کړم. نو پر دې بنا باندې زه راغلی یم په جلال آباد ښار کې د رمسال ساحې ته. نو دلته راغلی و د سهیل ګولډ جیم په نامه. دلته راغلی و چې زموږ هیوادوال دلته راځي تمرین کوي، ورزش کوي. نو لاندې ښکته کېږو نو د خپلو هیوادوالو څخه به لیدنه وکړو. تر پای پورې زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ. ما سره تر څنګ ولاړ استاد محترم عمران فاروقي دی چې په سهیل ګولډ جیم کې ټرینر دی او زموږ هیوادوالو ته تمرین ورکوي. استاد محترم ستړي مشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات لیدونکو ته، تاسو نه ډېره مننه چې تاسو زموږ جیم ته راغلي او د جیم لیدنه کوئ. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. استاد محترم څنګه یاستئ؟ صحت مو ښه ده انشاءالله؟ الحمدلله، مهرباني. تاسو تر ډېره پورې ستړي به هم یاستئ ځکه د سهار نه تر ماښامه پورې تمرین کې مصروف یاستئ. زموږ تقریبا سار دوره شروع چې تر د شپې 10 بجو پورې زموږ هلکان الحمدلله دغسې ځي راځي. نو حتمن ستړي کېږو به، نو داسې چې خو بیا هم خپل وطنوالو ته خدمت ده او خدمت به کوو انشاءالله. بلکل همداسې ده. استاد محترم، هیره مې نشي خپل معرفت تاسو په مکمل شکل سره وکړئ. زه استاد عمران فاروقي ما د سهیل ګولډ جیم یو تن ټرینر یا استاد یم او هلکانو ته ورزش ورکوم. په سهیل ګولډ جیم کې ټرینر یم. ډېر ښه استاد محترم. استاد محترم، څو کاله کېږي چې تاسو په دغه د بدن په ښکلا کې کار کوئ؟ زما تقریبا 20 کاله کېږي چې بدن ښکلا کې کار کوم او استاد یم او هلکان روزم. ډېر ښه استاد محترم. څومره وخت کې به یو انسان یو شخص به خپل بدن جوړ کړي؟ بدنونو پورې ده. دلته ډېری داسې ځوانان راځي، زموږ ورزش ده پر مصرفه ده. ډېری ځوانان راځي چې هغوی د اقتصاد سره ستونزو سره مخ دي. ډېری داسې ځوانان دي چې هغوی پیسې لري یا اقتصاد نه برابري، نو هغوی مصرف کوي، ښه جوړېږي. زیاتره بیا داسې دي چې اقتصاد نه ضعیف وي، بیا هم لګي خواري کوي، خو هغومره نه. یعنې هر هغه څوک چې په ځان ډېر مصرف وکړي هغه زر جوړېږي. بلکل همداسې ده. استاد محترم، دغه د وزن کمولو په اړه هم راته ووایئ چې په څومره وخت کې به څومره وزن به یو کس کم کړي؟ دا وزن کمول چې دا ډایټ پورې ده او تمرین پورې ده. زیاتره وطنوالان دي یا وطنداران دي چې وګورې تمرین کوي، بیا ځي بېرته خوراک کوي، نو بیا موږ ته دلته شکایت کوي چې موږ وزن نه کمیږي. نو دا وزن په هغه طریق سره کمیږي چې ته هم تمرین ورسره وکړې او بېرته هماغسې خپل ډایټ وکړې یا خپل غذایي رژیم ورسره برابر وساتې، نو انشاءالله په میاشت کې 5-6 کیلو وزن کمیږي. بلکل همداسې. استاد محترم، څومره وخت کېږي چې تاسو دغه کلب جوړ کړی دی؟ زموږ د جیم تقریبا داسې وی چې 6 میاشتې کېږي چې موږ وطندارانو ته موږ داسې یو زمینه برابره کړله. تقریبا داسې چې ښه ورزشکاران دلته راځي، فیمس هلکان راځي، د کرکټ ملي لوبغاړي راځي دلته، نو ځان غوندې د شخصیتونه راځي دلته اکثره د برنامو لپاره. نو تقریبا موږ $1,00,000 پورې د جیم باندې مصرف کړی ده او د خپل وطنوالو لپاره چې دغه کې یو ښه سهولت یو ښه هغه برابر کړي. استاد محترم، دغه ماشینونه تاسو د کوم ځای نه راوړي دي؟ دغه ماشینونه اکثره موږ ټول لایف فټنس یا ګلیکسي ورته دا ټول همر ماشینونه، دا ټول امریکایي ماشینونه دي چې زیاتره اکثره موږ د کانټینر یا 2 کانټینره موږ پیدا کړه او د هغه لګانه موږ دغه جیم برابر کو. او زیاتره داسې ماشینونه هم شته د ایران یا د چین، خو اکثره چې ښه ماشینونه دي هغه لایف فټنس یا همر یا ګلیکسي دا ټول امریکایي ماشینونه دي. استاد محترم، عمر هم څو کاله دی؟ زما عمر تقریبا داسې 13 کاله عمر مې دی. ماشاءالله ځوان یاستئ. ولا د ورزش د برکته بس پاتې ځوان یو. ډېر ښه. استاد محترم، په کلب کې خو ماشاءالله ماشینونه ډېر دي، نو هغه ماشینونه موږ ته په معرفت کې ونیسه چې عضلاتو جوړولو کې مهم رول لري. انشاءالله راځئ، مهرباني تاسو ته به ټولو.
قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مشي تاسو ګورئ چې یو ورور ورزش کوي تمرین کوي. استاد محترم دغه ماشین څه دپاره دی؟ دا حرکت چې دا دې ته زیر بغل حرکت وایي چې دې سره هم شاته بیک مخکې بیک دې سره ډېر ښایسته لیول د بدن برابریږي او مکمل بیلانس د بدن برابریږي دې سره. ډېر ښه. تر څومره وزن دا برداشت کولی شي؟ دا تقریبا داسې چې 120 کیلو پورې مکمل وزن ده. نو ماشاءالله حیات استاد چې دا زموږ سره په جیم کې ده او با استعداده لږ ده او داسې چې اوس به تاسو ته دا ښایسته فیګورونه هم لاړ شي او مینوال به مو ګوري. د دې ماشاءالله ډېر ښایسته بدن ده او وطنداران به مو ګوري او تشویق به یې کوي. وروره سلامونه. سلامونه وروره، جوړه سئ، بخیر راستئ، ښه راغلاست سهیل جیم ته. ډېره زیاته مننه. وروره څومره وخت کېږي چې تاسو تمرین کوئ او دغسې ښکلی بدن مو ساز کړی دی؟ ما تقریبا دا 5م کال روان دی. دې نه مخکې ایران کې مو ما اول د ټرینر پاتې شوم، اوس دلته آمدګي کوم کابل مسابقو د خاطر. ډېر ښه. کولی شي چې مونږ ته یو څو حرکتونه لاړ شي چې زمونږ او زمونږ د لیدونکو خوښ شي؟ ولې نه په دواړو. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. نعم زبردست. ماشاءالله 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 تشویق ہے نا مسئلہ. ماشاءالله نعم ماشاءالله ماشاءالله غمبوري واچوته ماشاءالله تشویق کوي. نعم ماشاءالله ډېره زیاته مننه. دغه حرکت څه دپاره دی؟ دا حرکت چې دا دې ته وایي د پشت بازو حرکت ده. دا شاته دا بیکګراوند ګوري د پشت بازو دغه لیول جوړوي. یو پیشو بازو ده یو پشت بازو، دې ته وایي پشت بازو. دا پشت بازو حرکت ده او دا هم 120 کیلو. دا هم 120 کیلو مکمل وزن ده. یعنې استاد محترم دا وزنونه ټول ثابت ټول او ثابت وزن سټنډرډ وزن ده. نو دې کې څوک 10 کیلو وایي، څوک 20 وایي، څوک 80 وایي، تر خپل وسه پورې وزن وایي. استاد محترم آیا امکان شته دی چې یو کس په 6 میاشتې کې ښه فټ برابر شي مصرف سره ښه فټ برابرېږي او چې خپل غذام کنټرول کړي؟ خپل غذام کنټرول کړي او خپل رژیم او هغه کم خوراک چې د ورزش مطابق دا هغې سره انشاءالله بیخي برابرېږي. او زما په اړه نظر څه دی استاد؟ ماشاءالله تاسو هم ښایسته بیلانس لرئ، نو کوشش وکړئ چې ته خلک دومره تشویقوي نو ته هم باید د ورزش ته راشې او ورزش شروع کړې. انشاءالله په راتلونکي ورځو کې به هم زه راشم تمرین زه هم خدمت کې ملا مار وخته والا. ډېره مننه، قربان هم شي. یو 2-3 نور ماشینونه هم په مهرباني محترم دغه حرکت په اړه؟ دا حرکت چې دا یعنی چست یا سینه حرکت ورته وایي، د سرې سینې حرکت ده. دا دې کې تقریبا دغه کوم حرکتونه چې ګورې تر دې سره پورې دغه کوم ماشینونه چې پراته دي دا ټول د سینې حرکتونه دي. خو دې کې بیا مختلف حرکتونه مثال سرې سینې حرکت ده، سرې سینې فرس ماشین ده، زیرې سینې ماشین ده، رقم حرکتونه په دې یو راسته مونږ اچولي دي. بالکل دا ټول د دا مکمل د چست حرکت لپاره ده. بالکل. استاد محترم جالبه خاطره لري په دې برخه کې؟ ځکه وزن وهي کېدای شي کوم وخت کوم وزن بیلانس خراب شوی یا وخت پرزیدلی وي. بالکل جالبه خاطره مې دا د یو ورځ مې په بنچ کې وزن اچولی او ګوشکي کې مې خبرې کولې بل چا سره، خو په کار نه ده چې باید د تمرین په حالات کې سړی خبرې وکړي. وزن د فکر نه و، هغه وزن مې چې جي کړو هغه وزن مکمل یو سیټ شو رانه وغورځېدو. نو ښه ده بیا بل شوم انشاءالله، دومره خاص خبره نه وه. استاد محترم په دغه جیم کې عمر مهم دی چې څومره عمر کې باید تمرین ته راشي؟ عمر تقریبا موږ دغه 14 کاله یا 14 کاله عمرونه چې دي دا موږ نه نیسو.
ځکه چې دا هډوکي ته ضربه وررسي یا قد سوځي نو موږ تقریبا د 14 کال نه یا 14 نه بره 17 پورې موږ عمرونه کسان نیسو تمرین دی کوو مشکل نه پیدا کوي. محترم ډیری هیوادوال وایي چې په دغه سینه باندې فشار راشي وخش کیږي، آیا دا رښتیا ده که نه؟ نه دا داسې ده چې کله ته بې وزن بې کنټروله واچې یا د نرمش نه یې کړی یا د وزن ډېر او ته بې کنټروله حرکت ووهې او استاد درته نه وي د استاد په مشوره لاړ نه شي نو حتما عضلې ته زور یا ضربه رسیږي. بالکل مخکې به لاړ شو استاد محترم. مهرباني. دغه حرکت پاړم دا حرکت چې دا دې ته شانی حرکت وای یا د کوپان حرکت ورته وای. شانه کې ډېر مسلونه دي، مثال سر شانی حرکت شو، کوپان حرکت شو، شاته بیک حرکت شو، ډېر رقم خو دا چې دا دې ته د کوپان حرکت وای. کوپان حرکت دا مکمل مسل ده، دې کې بس سر شانی حرکت ده او اصلا دا ماشین چې دا دې ته موږ وای د کوپان حرکت. استاد محترم پروتین په اړه موږ ته ووایئ چې آیا پروتین نقص لري که نه لري؟ پروتین په هغه صورت کې نقص لري چې چیرته ته تمرین نه کوې او پروتین خورې، ځکه د بدن د انسان خپل پروتین پوره وي. دغه دې لپاره خلک ورزشکاران استعمالوي چې هغه تمرین وکړي، هغه پروتین کم شي د بدن او هغه بیرته ضرورت لري بدن، ویټامینونه دي دا چیرته بیرته وخوري نو د بدن پروتین بیرته پوره شي. که چیرته ته تمرین نه کوې او پروتین خورې نو بیا زیان رسوي. دا نقص لري. ډېری هیوادوال په دې وایي چې ستړي حالت کې پروتین خوړل نقص کوي. نه، کله چې تمرین وکړې هغې نه بعد 10 منټ یا 15 منټ ریسټ کا، ځان آرام کا، یا په جوسو کې پروتین خورې یا په اوبو کې استعمال کې یا په شیدو کې استعمال کې نو هغې نه تمرین نه بعد استعمالیږي. مشهور پروتینونه به څه استاد محترم د تمرین لپاره؟ مشهور پروتینونه رقم اوس کمپنیانې دي جوړې کړي دي، وای ګولډ شو، نایټروټیک شو، هغه ستاسو د وخت نه چې ایسو شو، کانیورما شو، نو قسم پروتینونه دي موږ سره. بالکل ډېره زیاته مننه استاد. تاسو نه هم مننه، ستاسو د راتګ نه کور مدان آباد اوسئ. خوشحاله اوسئ استاد محترم. زموږ لیدونکو ته په پای کې څه پیغام لرئ؟ ستاسو لیدونکو ته زما دا پیغام ده چې هغه خلک په کورونو کې دي او ورزش نه کوي، د هغې څخه مې هیله ده چې راشي خپل صحت ته توجه ورکړي او خپل ورزش وکړي او سهیل ګولډ جیم انتخاب کړي. مننه، ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه. کور ودان. قدرمنو دوستانو، دغه یو کوچنۍ شانته خپرونه وه د سهیل ګولډ جیم څخه، کوم چې په جلال آباد ښار د رمسال ساحه کې موقعیت لري. تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو حضور ته راځم. تاسو په لوی رب سپارم، الله مو مل هیره مو نشي چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.